او بل یو حدیث کې راغلی دی هغه ډیر د یری حدیث دی چې اولنې حساب به چا سره کیږي حدیث کې راغلی دی او دغه داسې حدیث دی چا چې اوریدلې دی هغه جوړولې هغه ایرولې دی ولیکن منګ او تاسو ودیو غافلی زمونږ استاد زړونه کلک شوی دي سترګې وچې شوی دي کومنګ او تاسو دغه حدیث ونه ایرولو او من کیره پیدا نکړه نو من بګیله د ځان نکو ځکه من قران له وخت نه دی ورکله دین له وخت نه دی ورکله ډیر ډیر حدیث دی دغه یو تابعی دی شفي بن ماتع الأصبحي داوي ويزي ورزي النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ترانا مسجد النبوي جمعة رسول الله تلو وپات شوی وي جمعه ته چرانه وتلما وي فاذا انا برجل وچرانه وتم د یو کسر مخامخ شوم یو سړی ناس په جمعه کې قد اجتمع عليه الناس چې دا ټول خلق پر ټول صحابه پر ټول او دغه ځوان نبی ته پوښتنه کول دغه سړی نه وي خيسته سړیو ته پوښتنه به کول د دین باره کې هغه جوابونه ورکول وای زه ایران شم چې دا سړی به څوک وای ما ته پوښتنه کوي یو کس نه چې من هذا الرجل دا سړی څوک دی وای ما ته ویل شو چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم شاګرد دی ابو هريره رضی الله عنه دا ابو هريره چې دا حدیث ته بیانوي وای کله چې دا خبر ما ته وغلوي فدنوت منه ويزو تهرورون عن جديك ذلما خواتر ذلما وحتى قعدت بين يديه الترديب ورشد مخل إيران ومخته تكين سلما أو وهو يحدث الناس أو دي خلق ده حديث بيان أول چې رسول الله دسوي دي وفلاني حديث دسي دي تپوس به چاو کو داغي جواب به ورک وي فلما سكت وخلا تر هغه پوری تزنازم تر دې پوری چې درس اخلاص کو او دا شاګردان طالبان دا تلړ چې کله لړ ځان لشو وای ما ته چې تسوکی وای ما ته چې شفي ابن ماتع د اصبح د قبيلين راغلي مزه وای ما ته ویل چې ته به ځکه نه ته به ایثار وای ما ته ویل چې تاسو ایثار مې یو کار مې ده سره او ضرور کار مې ده سره وای ما ته ویل چې تاسو ما سره څه کار دی اکار راته ویوا وای ما ته ویل چې انشدك بحق وبحق وعزت د پای حق باندې چې پتا باندې د الله دی او پای حق باندې چې پتا باندې د اسلام دی په دغه حق د قسم در کوم چې ته ماته حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړه چې حدیث چې تا د رسول الله نه اوریدلې ځکه په دې کې یو زیمه یو تی او حدیث راته ویو وای ما ته ابو هريره رضی الله عنه ویل چې لا احدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلی الله علیه وسلم وای خامخا په دې کې دا ته یو حدیث ویم او دغه حدیث دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دی او په هاذا البيت په دې جمعه کې ما ته رسول الله ویل دی ته دې ستنو ما بین کې ما ته رسول الله ویل دی وجه حدیث ویم او ما كان فيه احد غيري وغيره وای په دې جمعه کې چې ما ته رسول الله حدیث ویو یو زوم او یو رسول الله نور څوک نو ما ته ځان دا حدیث وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویو وای چې کله دا حدیث شروع کوو وای ابو هريره یو جټکو والا او ابو هريره راولي د زوب شو بيوش شو وای پروتو چې کله وښ کې راغی وای ما ته ویل چې ناسي وای ما ته چې و ناس دیما وای بیره ته ویل چې لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت وای خامخا ځکه حدیث هم چې ما ته رسول الله بیان کړی دی په دې کوټه کې او په دې کور کې او ما كان فيه احد غيري وغيره په دې کې د رسول الله سره یو زوم او یو رسول الله دوه په دوه چې د حدیث ما ته ویو وای کله چې حدیث شروع کوو وای به زوب شه به ولیدا وای ما ویل چې دا مسكين مې اسه په عذاب د غریب چې دا بتر وې د دې مسله ته پوښ کو چې کله به وښ کراغه ثم افاق براجک شو وای حدیث شروع کو سلګونی ولې او حدیث بیانو وای ویل چې کله د قیامت ورشي ان الله تبارك وتعالى وای الله رب العالمین د قیامت ورځ الله رب العالمین قیامت تر اكو د قیامت ورځ باندې الله رب العالمین به قیامت تراشي صد فارا چې د دې بندگانو مابین کې حساب وکي او تبع امت اني چې دا به جاثیا په ګوند باندې به پروتي په مخه به پروتي په دغه ټیم کې بل رب العالمین راشد قیامت پر ورځ باندې او فاول من يدعى يوم القيامه و اذا قیامت پر ورځ رب العالمین وتعالى غک یولنی را پاتې د حساب لپاره عالم تبل رب العالمین اولنی غک وکي چې اے مولوی سي اے قاری سي اے عالمه اے شیخه تراشد تزما خواله و عالم ببوزي التبكيني او ثم رجل په هغه کسب راول رب العالمین متغو کی چې د رب العالمین په لار کې جنگ کړي جهاد کړي ویني تو کړي د الله دشمنی وجلې مجاهد سره تبغو کی چې تم راشه هغه بمراول فاطمه کینی ورجل كثير المال او به رب العالمین هغه سړي تبغو کی چې ډیر مال ورسره او په دنیا کې سره مال ورسره او د الله په دین لګولې به دې سړي تبغو چې تم راشه دا به رب العالمین بوز خپل خواته وای اول بدی مولوی سب ته وای قاری سب ته وای قاری دا نه چې قران ټول په یاد ذکر چا چې قران ویلې
بس هغه ته الله رب العالمین غږ کوي اول با عالم ته وای قاری صاحب ته وای چې تا څه کړی دي دا به وای چې الله ما علم کړی دی الله رب العالمین به ورته وای چې دا علم څه د پاره کړی دی دا به وای چې الله علم دې د پاره کړی دی چې دعوت وکم ستاسو کلمې او د ستاسو کلمې اوچته شي ستاسو دین اوچت شي دې لپاره مې دعوت کړی دی الله به ته وای چې دروغ دی ویل دروغ جن کینا تا علم دې لپاره کړو چې تا ته په دنیا کې خلق عالم شي وي مولوی شي ته وي قدر د لوکي وقد قيل لك په دنیا کې ته ویل شي دې دغه نوم د لپاره دې علم کړو او په دنیا کې ته ویل شي دې ملائکه ته الله وایي چې دا وتاړي لاس او بخي ولا وتاړي او ورجل به هغه سړی چې قاتل فی سبیل الله د الله په لار کې جنگ کړي مجاهد ته الله وایي چې تاسو کې دي دا به وای چې الله ما خدا تور راغسته او دا ټوپک مې راغسته او استاد دشمن مې وجه استاد پیغمبر دشمن مې وجه jihad مې کو نو الله به څه لپاره دا jihad کو دا به وای چې الله دې لپاره مې jihad کو چې دا ستاسو کلمه اوچته شي او استاد دین لپاره مې دا jihad کو وای الله رب العالمین به ته چې کینه دروغ جنا دا jihad دې لپاره کو چې تا ته یو بدمعش ویل شي زورور ته ویل شي بهادر ته ویل شي وقد قيل لك په دنیا کې ته ویل شي دي ملائکه ته الله وای چې دا متړی او به سخی سه مالدار سه دې ته الله وای چې په دنیا کې ډېر صدقې ورکړي د الله په نوم باندې دا دې ته الله وای چې تاسو کړی دي دا وای شي الله حج مې کړی دی عمره مې کړی دا جمعات مې جوړ کړی دی مدرسه باندې مې روپۍ لګولې دي په غریب او په یتیم او په کونډه مې روپۍ لګولې دي الله به وته څه لپاره دا به وای چې الله ستاسو دین لپاره چې دا ستاسو دین خور شي الله به وته چې دروغ دی ویلې تا دې لپاره دا صدقې کړې دا مننه لګولیو چې تا ته سخی سی ویل شي جواب سی ته ویل شي صدقه ورکون کې ته ویل شي دغه ته په دنیا کې ویل شوی دي وقد قيل لك دا تا ته ویل شوی دي د دې لپاره تا دا کار کو چې ما ته خلک مالدار سی بو یدي سی راته وي صدقه ورکون کې راته وي دغه ته ویل شوی دي ملائکه ته الله وي چې دا وتړي دا درې وانه چې کله وتړي ملائکه وي به الله ملائکه ته وي چې اسحبوا بهم الى نار جهنم دا درې وانه راکش کې جهنم ته بوزي ابو هريره وي چې نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناسو وای مال دا څنګه سی وو ماته ویل چې ابو هريره دغه مولوی سی وو دغه عالم سی دغه مجاهد سی وو دغه مالدار فهؤلاء الثلاثه اول من تسعر بهم نار جهنم واذا دري اولني خلق دي چې په دې باندې الله رب العالمین جهنم ګرمي د جهنم اولني خلق دغه دي ور جهنم ته اولني کافران نزي صدقې ورکړي داخله اولني جهنم ته دي اول بل د جهنم ور په دې خلق باندې ګرمي او دا شپې ابن ماتع یورز د معاویه رضی الله عنه خاطر راغی معاویه رضی الله عنه ورته ویل چې حدیث ته یې وکنه دی وته ویل چې ما ته ابو هريره رضی الله عنه یو حدیث زده کړی دی او زه به تاسو ویم وای ما ته وی چې کله حدیث شروع کوو وای دا استزوب شبه وشه وای چې کله وش راغی او دا حدیث یې ویو چې د قیامت ورځ به الله عالم او مجاهد او مالدار دا درې ونه براولي او په دې به د جهنم ور ګرم کی چې د ریا لپاره په دنیا کې د عملونه کړی دي وای په دې کې معاویه زنانو ډیر سخت وجړل دومره وجړل چې مونږ ګمان وکړو چې دا اوس مړ کیږي وای مجاهدین ویل د معاویه زنانو ملګرو چې دا د شر والا سړی راغلی دی چې مونږ امیر وجړو وای معاویه زنانو زوب شاخر او چې کله به وښ راغی د سرګونه وکي و چې کله به ویل چې صدق الله ورسوله